له ژمنې سره سم د افغانستان په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د پالیسیو په باب د نړیوالو چارو له کارپوه هاشم وحدتیار سره خبرې کوم چې له واشنګټن نه پروګرام سره ملګری شوی دی. وحدتیار صاحب سلامونه، جوړ په خیر. آیا په واقعیت امریکا پوهېده چې داسې یو حالت پیښیږي؟ ولسمشر بایدن خو تل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان 350,000 پوځ د دفاع وړتیا لري. سلامونه ونیکي هیلې. نه، امریکا په دې نه پوهېدله، په څو شیانو نه پوهېدله. یو په دې نه پوهېدله چې د افغانستان مسلح پوځ او ځواک به دومره زر متاسفانه وپاشل شي او قدرت به طالبان ورسېږي. دویم، طالبان به دومره په سرعت تر کابل دروازو پورې او بالاخره کابل ته ننوځي. دریم، د سیاسي استخباراتو معلوماتو ارزیابي هم نادرسته وتله چې طالبان به ونشي کولی چې دومره زره حتی ارګ ته هم داخل شي، قدرت ته ورسېږي. خو دلته یوه بله مسله هم وه، دا تنها د ځواک مسله نه وه. دا مسله دا وه چې خپله ولسمشر هم بېګا تر شپې ناوخته پورې چې زه شخصي تلیفونونه مې لرل د خپلو کسانو بعضې ملګرو سره په ار کې رئیس جمهور مختلف مشورې ورته ورکړل کېدلې، د حمدالله محب، فیضي او د خپلو نورو همکارانو مختلف نظرونه ورته ورکول او رئیس جمهور ډېر ګیج شوی و. او کله چې بیا امرالله صالح وغوښتو او صالح ورته وویل چې که تاسو استعفا ورکوئ استعفا ورکړئ، مګر زه د خپلو افغانانو سره ودرېږم، زه په هېڅ صورت استعفا نه ورکوم او زه د طالب پر ضد ودرېږم. هماغه فیصله د نیمې شپې فیصله وشو چې امرالله صالح لاړو پنجشیر ته او اشرف غني یوازې پاتې شو. او داسې هم ویل کېدل چې د دولت بعضې اراکین په خپل سر خپل روابط د طالبان سره جوړول، شخصي روابط جوړول، انفرادي روابط جوړول، تر څو د خپل امن وساتي او د هغو په طرفدارۍ. نو ولسمشر په دې اند شو چې آخري فیصله وکړي چې دی پاتې شي او که لاړ شي. خو داسې هم زما د شخصي د معلوماتو پر اساس دا هم وی چې رئیس جمهور اړ باسل شو، مجبور کړلی شو او دی په طرف یې بوتو چې بالاخره رئیس جمهور د افغانستان څخه وباسي. او داسې معلومات هم شته دي چې طالبانو هم ورته ویلي وو چې که غواړي چې ژوندی پاتې شي نو د افغانستان څخه باید دی اوسي، د افغانستان که غواړي چې ژوندی پاتې شي. نو دا رقم ته معلومات تر اوسه پورې شته دي. دا چې څومره ولسمشر چې خپله دی څه وایي هغه به بیا وروسته صحیح. تاسې د مجبوریتونو یادونه وکړه. ولسمشر خو تل ویل چې دی به درېږي او له هېواد څخه به نه وځي. دی اوس چیرته دی او بالاخره کوم هېواد ته ځي؟ هغه د طیارې پیلوټ چې زموږ سره رابطه لرو، هغوی دوشنبې تاجکستان ته بوتلو او بیا داسې معلومات هم شته چې د کوشش دا و چې د تاجکستان څخه دی لاړ شي یو دریم مملکت ته. نو تازه معلومات داسې یې چې دی او د هغه میرمن لورا غني، حمدالله محب او فضلي عمان ته رسېدلي دي او دوی په عمان کې میشت شوي دي د فعلا دپاره. یو اما پلان دی ولسمشر دا و چې دی په صلحآمیزه توګه واک وسپاري طالبانو ته. اما تشویش دا و چې لکه د تیر ځل دپاره داسې نشي شي بعضې مشورې چې رئیس جمهور ته ورکېدې چې د ولسمشر ډاکټر نجیب سرنوشت سره دی هم مواجه نشي، نو ښه دا دی چې دی د افغانستان څخه ووځي او مسؤلیت ورکړي طالبانو ته. یو تشویش چې د رئیس جمهور حلقې لرلو هغه دا و چې طالبان په خپلې وعدې ونه درېدل. طالبانو دا وعده کړې وه د ارګ سره چې دوی به کابل ته نه ننوځي او دی به صلحآمیزه قدرت تسلیموي. اما ارګ داسې وی د غني سرکل داسې خبره کوله چې طالبان د خپلې وعدې خلاف داخل شول. مننه د سیلو خوشحال خان دی ساحور. مننه ډېره زیاته مننه کوم ستاسې له معلوماتو او توضیحاتو څخه. درنو دوستانو، د نن لپاره مو خبرونه همدومره و. تاسې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې او د امریکا غږ د آشنا راډیو له طریقه زموږ پروګرامونه اوس هم تعقیبولی شئ. تر سبا پورې خدای مو مل شه. you